بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سلامونه کهلی. په نن درس کې موږ تاسو فایل منو کې پرینټ وایو. پرینټ ډېر زیات مهم دی. پرینټ مخکې دی چې موږ تاسو پرینټ باندې وغږیږو، لومړی د پرینټر انسټالول دی. ګوره د پرینټر انسټالول موږ تاسو په وینډوز کې ویلي دي چې پرینټر څنګه انسټالو. پرینټر باید موږ تاسو مخکې څخه څنګه کو انسټال کو. کله چې مو انسټال کړ د هغې څخه وروسته بیا موږ کولی شو د هغې په واسطه باندې خپل فایل څنګه کو پرینټ کو. اوس دا یو فایل دی موږ ته راکړل شوی دی. موږ نه غوښتل شوي دي چې دا فایل څنګه کوي پرینټ کوي. نو د پرینټ دپاره یا موږ تاسو فایل ته راځو، په دې پرینټ آپشن باندې کلیک کوو، او یا موږ تاسو د کیبورډ څخه کنټرول پی وهو. دا شارټ کټ دی. نو موږ تاسو پرینټر ته راځو. کله چې پرینټر ته موږ راغلو، دې ساحه کې موږ ته معلومیږي چې زموږ فایل څو صفحې دی. ګوره دا فایل چې دی مکمل 4 صفحې دی، او موږ تاسو اوس په څومه صفحه کې یو؟ لومړۍ صفحه کې، یعنې دې ته پرینټ پریویو هم موږ تاسو ویلی شو. د پرینټ پریویو په واسطه باندې موږ تاسو خپل د فایل حالات کتلی شو. زموږ فایل که چیرې پرینټ کیږي یا دا صفحه پرینټ کیږي، په دې شکل به موږ تاسو ته څنګه کیږي معلومیږي. دویمه صفحې ته که زه لاړ شم، دا دویمه صفحه ده، دریمه صفحه، څلورمه صفحه، ټولې صفحې زه د دې ځای نه څنګه کولی شم لیدلی شم. موږ تاسو ته وویل شو چې تاسو د دې فایل 4 صفحې دی، درې کاپیانې د دې موږ ته وباسئ. کوونکي د موږ ته دا فایل چې کمپیوټر دی دا موږ ته 3 دانې کاپي څنګه کا پرینټ کا. نو موږ دلته څه انتخابو؟ 3 انتخابو. بیا دلته موږ تاسو پرینټر ته راځو، او په دې ځای کې هغه پرینټر چې د کوم په واسطه موږ تاسو پرینټ کول غواړو، هغه پرینټر به تاسو کمپیوټر سره څنګه کوي؟ وصل به کوي. نو موږ دلته اپسون L805 سیریز دا پرینټر دی، په دې باندې کلیک کوو، د کمپیوټر سره څنګه کوو؟ وصل کوو. اوس وګورئ کنیکټینګ دلته لیکلي آفلاین. آفلاین دا معنی چې دا پرینټر زما په کمپیوټر کې انسټال دی، خو اوس زما د کمپیوټر سره وصل نه دی. ښه خبره دا ده چې په کوم پرینټر باندې تاسو پرینټ کول غواړئ، هغه باید تاسو د کمپیوټر سره څنګه وي؟ وصل وي. اوس دا پرینټر زما د کمپیوټر سره نه دی وصل، خو انسټال دی. د دې څخه وروسته موږ تاسو راځو پرینټ آل پیجز. که چیرې دا 4 صفحې موږ ته پکار وي، نو پرینټ آل پیجز انتخابوو. او که چیرې موږ غواړو چې یوه خاصه برخه سلیکټ کو، انتخاب کو، هغه پرینټ کو، ګوره دا ځای اوس غیر فعال دی. که زه راشم دلته او دغه برخه داسې انتخاب کړم، بیا کنټرول پی یعنې د پرینټ آپشن ته راشم، په دې ساحه کې موږ تاسو بیا راځو پرینټ سلیکشن باندې کلیک کوو. پرینټ سلیکشن دا معنی هماغه کومه ساحه چې ما پرینټ کړله د هغې به ماته 3 کاپیانې څنګه کیږي؟ جوړیږي به. او که زه دلته راشم په دې ساحه کې انتخاب کوم پرینټ کرنٹ پیج، څه معنی؟ ماته یو څوک ووایي چې په دې فایل کې ماته دویمه صفحه پرینټ کړه. نو زه په دویمه صفحه کې داسې درېږم، بیا راځم فایل ته او پرینټ ته، دلته ورته زه څه انتخابوم؟ په دې ساحه کې ورته انتخابوم پرینټ کرنٹ پیج. همدا اوسنۍ صفحه ماته څنګه کا پرینټ کا. همدا صفحه به موږ ته څنګه کیږي؟ پرینټ کیږي به. او که چیرې موږ غواړو چې کسټم پرینټ په خپله خوښه باندې بعضې صفحې انتخاب کو، موږ تاسو په خپله خوښه باندې، نو کسټم پرینټ انتخابوو. دلته که زه وغواړم چې د 2 نه د 4 صفحې پورې زه پرینټ کړم، نو 2 لیکم، بیا ډش علامه، او بیا څه لیکم؟ 4. نو اوس به د 2 صفحې څخه تر 4 صفحې پورې ماته د فایل خپل څنګه کیږي؟ پرینټ کیږي به. خو که زه داسې وکړم، مثلا ماته یو څوک ووایي چې تاسو 2 او 4 صفحه پرینټ کړئ، یا نو بیا څنګه کوو؟ بیا داسې لیکو 2,4. نو په دې حالت کې موږ تاسو ته 3 او 4 صفحه څنګه کیږي؟ پرینټ کیږي به. یا موږ تاسو غواړو چې 2 او 4 صفحه پرینټ کو، په دې شکل کاما به موږ تاسو د صفحو په منځ کې څنګه کوو؟ لیکو به. پرینټ وان سایډډ، که یو طرف موږ په ورقه کې پرینټول غواړو دا ورته انتخابو، که دواړه طرفونه انتخابول غواړو، په دواړو طرفونو باندې پرینټول غواړو، بیا د آپشن انتخابو. موږ تاسو عام ډول باندې پرینټ وان سایډډ انتخابو. کولیټډ آپشن، ګوره کولیټډ داسې دی، زما مخکې تاسو ته ویل زموږ 4 صفحې دي او 3 کاپیانې غواړو. دلته که کولیټډ آپشن انتخاب وي، لومړی به لومړۍ صفحه پرینټ کیږي، بیا 2 بیا 3، دا یوه کاپي شوه، بیا به لومړۍ 2 3، بیا لومړۍ 2 3. صحیح شوله؟ خو که چیرې دلته موږ تاسو انکولیټډ انتخاب کو، که انکولیټډ انتخاب کو، لومړی به د لومړۍ صفحې 3 کاپي وځي، بیا به د 2 صفحې، بیا د 3، بیا د 4. عام ډول باندې موږ تاسو کولیټډ انتخابوو.
بل اپشن دلته موږ تاسو لرو پرنٹ اورینټیشن. ګوري اورینټیشن موږ تاسو په راتلونکو درسونو کې ډېر په تفصیل سره وایو. تاسو پیج لی اوټ ویډیو هم دا اوس لیدلی شئ. پیج لی اوټ په دې ساحه کې دی، دا پیج لی اوټ دی. دې ساحه کې تاسو دلته مارجنز اورینټیشن د سیزونه لیدلی شئ. خو دلته هم باید موږ تاسو څه وکړو، دلته موږ تاسو باید اورینټیشن ګوره دا صفحه چې زموږ ولاړه ده دې ته پورټریټ ویل کېږي. که زه لینډسکیپ انتخاب کړم بیا زموږ صفحه داسې سملي پرنټ کېږي. نو عام ډول باندې موږ تاسو لینډسکیپ انتخابوو. بل دلته موږ تاسو د پیج سایز ډېر زیات مهم دی. پیج سایز ګوره عام ډول باندې زموږ تاسو کومې صفحې چې دي هغه A4 دي. دې ځای نه موږ تاسو A4 انتخاب کوو. دا A4 صفحه ده او مارجنز موږ تاسو عام ډول باندې نارمل مارجن انتخابو. دا سیټینګز دي د پرنټر دپاره باید دا زموږ یاد وي. 1 پیج پر شیټ که موږ په یوه ورقه کې یوه صفحه چاپ کوو یا 2 صفحې چاپ کوو، 2 پیجز پر شیټ یا 4 صفحې چاپ کوو، هر څومره صفحې چې موږ په یوه ورقه کې چاپ کوو هغه د دې ځای نه څنګه کوو انتخابو. مثلا 8 صفحې موږ په یوه ورقه کې چاپ کول غواړو، 8 پیجز پر شیټ موږ څنګه کولی شو انتخابولی شو. عام ډول باندې موږ تاسې 1 پیج پر شیټ دا سیټینګ چې موږ کله وکړل، ګوري دا سیټینګ ضروري دي. که دا سیټینګ موږ تاسې ونه کړو نو د پرنټ کولو بیا مطلب نشته دی. سیټینګ باید ډېر زیات مناسب وي، ډېر زیات په بهتر ډول باید وشي. دا هر څه چې مو وکړ دې نه وروسته پرنټر به کمپیوټر سره کنیکټ کړئ او پرنټ اپشن باندې به کلیک وکړئ، ستاسو د فایل به څنګه شي پرنټ بشي.